د کرکټ نړیوال جام کې به نن د افغانستان او د انګلند ترمنځ لوبه ترسره شي. افغانستان او انګلند په 16 ورځو نړیوال جامونو کې دوه ځلې سره مخامخ شوي، لومړی په 2012 کال او دوهم ځل په 2014 کال کې. انګلند د افغانستان په مقابل کې خورا ښه ریکارډ لري او په دواړو نړیوال 16 ورځو جامونو کې افغانستان مات او ځان یې بریا ته رسولی. انګلند د 16 ورځ نړیوال جام اتل لوبډله هم پاتې شوې او لا هم د ښه غښتلي ټیم سره به میدان ته ښکته شي. د انګلند د ټیم مشري به جوس بټلر په غاړه لري. د بیټینګ په برخه کې الکس هیلس، موین علي او لیم لیوینګسټن به د انګلند د بیټینګ برخه لا پیاوړې کړي او ورسره به کریس جورډن، مارک ووډ او کریس وکس به د توپ اچونې په برخه کې د انګلند د قوت نقطه وي. د افغانستان ملي لوبډله تکړه آلراونډر محمد نبي تر مشرۍ لاندې به لوبه ترسره کړي. محمد نبي د افغانستان د لوبډلې یو له باتجربه لوبغاړو او د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان د لوبډلې مشري په غاړه لري چې دا د افغانستان د لوبډلې لپاره یو اضافي نقطه کیدی شي. د افغانستان د توپوهنې برخه کې حضرت ځاځی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدراڼ او نجیب ځدراڼ به ډیر ښه رول ولوبوي او د بالینګ په برخه کې راشد خان، مجيب الرحمن او فضل حق فاروقي به مهم لوبغاړي شمیرل کیږي. د پرت لوبغالی ویشتنځای ښایي د معمول په پرتله لږ څه ښه وي. په لومړیو کې به تیز توپ اچوونکو سره لږ څه مرسته وکړي خو وروسته شاید عادي حالت ته راوګرځي. توپوهنه په دې پیچ باندې په ښه توګه کیږي او دې لوبې ته به هم همداسې وي. ویل کیږي په دې ویشتنځای ورو توپ اچونه ښایي دومره اغیزناکه نه وي، خو دا چې لوبغالي غټ دي، باونډریانې اوږدې دي او افغانستان د نړۍ بهترین سلو توپ اچوونکي لري، تمه کیږي چې افغان لوبډله په دغه برخه کې هم ښه وځلیږي. په اوسط ډول په دې وکټ باندې 155 رنزونو پورې هدف ټاکل کیږي. دوهم بیټینګ لوبډله پر دې لوبغالي ښه ریکارډ لري او 80% د لوبې د دوهم پاڼۍ لوبډلې ګټلې. په پرت کې نن د اورښت احتمال لږ ښودل شوی. د ورځې په اوږدو کې شنه اسمان اټکل شوی. امید دی چې لوبه پوره وشي. د افغان اتلانو د بریا په هیله.